غریبو دا आवाज کوي تاسو پیژنې په میډیا باندې غریبو والا یو دوست دی دا هغه جمله به تاسو اورئ هغه یو جمله وایي کفري جمله ده څه جمله ده کفري وایي یاره وي غریبانان د خدای هم نه دي خوښ دا کفري جمله ده معاذ الله غریبانان دا خدای هم نه دي خوښ زه وایم دوسه دا خو خدای پیدا کړي دي او راشه زما پیغمبر خدای فقیر پیدا کړي ووجدک عائلا فاغنا نه دی راغلی قرآن کې چې محبوبه ته عائل ما کمزوري فقیر پیدا کړي فاغنا او د خدیجة الکبرا په مال مې غني کړي دا دوس څه وایي وایي غریبو اواز کوي غریبانو ته زمانم ته به د یو انسان د موټیویشن خبره کې لیکن زما رب جمله وفرمایله ته به د موټیویشن خبره کې چېرې چې دا پښتانه موټیویټ شي او دې رزق وګټي لیکن زما رب چې په اسمان کې لیکلی دی هغه ستا په غریبو اواز باندې نه کېږي او دا جمله پکې بېله وایي چېرې چې غریب د خدای بدي شي راشه غریبان صحابه چې کوم غریبان صحابه زما پیغمبر وفرمیل غریبي ډېر ښه شی دی دا انسان د غریبۍ درد دا انسان ته د بل درد معلوموي د غریبۍ درد دا د انسان ته د بل درد معلوموي او د غریبۍ درد دا انسان ته جومات او مرکز ورنه مالداران خلک وګوره هغې جوماتونو ته په وخت نه ځي هغه د اې سي ګانو نه راپاسي نو د اې سي ګانو نه راپاسي هغه چې په یخنۍ کې د ایټم نه راپاسي غریبان به ته په اول صف کې وینې بیت الله او مدینې منورې ته چې لاړ شي ټول به د غریبانو نه ډکې قسم دی کمزورې کپړې به اچولي مسجد نبوي کې به ګرځي کمزورې پیزار او کمزورې کپړې به اچولي د خوراک به ورسره پیسې نه سبیل ته به ولاړې هلته که څوک تیرې عمرې والا پته زیات غریبان زما رب هغه کور ته راولي مالداره سړی عبادت نه کوي مالداره هغه د خپل مال په دغه کې جي په جذباتو کې دی دا د اوس وایي غریبو سنو زه وایم دا کفري کلمه ده قسم دی که ته پوهېږي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زما پیغمبر را پاسې د خولې ترې نه بهېدې د ګویا چې د ماسپښین وخت راغې عبدالرحمن ابن عوف ته وایي نبي علیه السلام په مخ باندې د غم آثار نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمیل عبدالرحمن ابن عوف خفه یم زما پیغمبر ته جمله وفرمیله عبدالرحمن خفه یم هغه ورته د الله پیغمبره ولې خفه وایي قسم دی ټول غریبان صحابه مې ټول غریبان صحابه مې جنت ته د ټولو نه اول تو باندې ولیدل ته مې بار ولیدې د ټولو نه اخره کې د ټولو نه اخره کې مې بار ولیدې د الله رسول دا ولې زما پیغمبر جمله فرمایل عبدالرحمن فی الجنه ټیکټ ملو دی الله پیغمبر زه بار پاتې شم زما پیغمبر جمله فرمایله عبدالرحمن مال دومره دی چې حساب کې ټایم لګیږي او ته ما د جنت نه بار ولیدې حساب کې ټایم لګي یو زما پیغمبر وی عبدالرحمن خفیمه و استاد اعمال دا به تاسو سره حساب کوي کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفات شو عبدالرحمن ابن عوف راغی د ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی اسلام بیبي وه کېناسته دروازې وډبوله ویې جړل او وایي چې ام سلمه دننه د جړا اواز ور عبدالرحمن بچیه ولې جاړې وایي قسم د پیغمبر به ماته کله تایید وکړه ماته اوس د تایید نشته ده به څه کوم مال ډېر جمع دی حساب نشته دونه مال دی را سره چې شمارلې د شمار نه خبره اوتې د صحابه وجي د شمار نه خبره اوتې ده ام سلمه ورته اخو پیغمبرونو د هغه خبره خو وحي وه زه کولی شم وی خیر دې ته څه ووایه چې شفارس وکړي وایي زه یو جمله ووایم دا کوم مال چې ته یادې نو دا په نیم باندې تقسیم کوو نیم زما د رب د رضا دپاره او زما د پیغمبر د رضا دپاره د مدینې منورې په یتیمانو فقیرانو عاجزانو مسکینانو عالمانو حافظانو طالبانو قاریانو مفتیانو باندې تقسیم کا مال مې نیم تقسیم که رالم بیا کېناسته جړل مې ما وی بیا نیم مال تقسیمول په اربونو مال نیم تقسیمول قسم د کتاب باندې د زکات وخت هم راغې نو کلکولیټر د راغیستي حسابونه به کې غرق په نشم توجه شته ستاسو یاره چې که دا دونه لاړه نو غرق به نشم زما رب وي غرق خو ته د مخکې نه یې چې مال مې درکړ غرق خو ته د مخکې نه یې خو دا زوز ګورم چې ته څومره اوبو کې څومره کې ډوبې الله وي ګورم چې څومره کې ډوبې وایي نیم مې تقسیم کړ نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته زه خو څه نشم ویلی ها د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې به زه ستا شفارس وکړم چې د خدای په نامې نیم مال وقف که نیم یې ورکړه وایي او نبی علیه السلام به د الله په دربار کې کوي عبدالرحمن وایي بیا مې تسلي نه کېده ټول عمر مې وجړل ما ټول اهل ته ویلي و چې ښه خوراک کوې لیکن عبدالرحمن ټوله زندګي بیا کمزورې خوراک وکړه سړه روټۍ به مې نیمه خوړه خلکو به ویل عبدالرحمن دا څه کې سره د دې مال
باندې سکه ما وی قسم د پیغمبر ته بسنګ مخامخ کېږم جناب محمد رسول الله ته بسنګ مخامخ کېږم هغه صحابه کرام ورته پته و چې به مال ورکن ورته پته و چې ازمایښت تعالی کنن خدای مال درک قسم د ستا خپې په ځمکه نه لګېږي